سلام. د افغانستان الکترونیکي زده کړو درنو زده کوونکو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. سید صافی یم د افغانستان الکترونیکي زده کړو د ژورنالېزم څانګې استاد. نن د ژورنالېزم د برخې 23م درس دی. د 23م درس موضوع مې ده په ژورنالېزم کې د تحلیلي لیکنو ګډې ځانګړنې او د ژورنالیستیکي موضوع شنونکې ځانګړنې. نن په همدغې موضوع باندې غږیږو. هغه څوک چې په تحلیلي ژورنالیزم کې لیکنې کوي د ده ځانګړنې څه شی دي او هغه لیکنه چې دا یې کوي د دغې لیکنې ځانګړنې څه دي. لومړی راځو په ژورنالیزم کې د تحلیلي لیکنو ګډې ځانګړنې. تحلیلي لیکنې بېلابېل ډولونه لري او څو قسمه لیکل کېږي، خو موږ د دغه ټولو لیکنو ګډې ځانګړنې وایو چې د خپل منځ کې دوی کومې ګډې ځانګړنې لري. لومړی لنډ او جامع عنوان باید ولري. موږ په راپور کې هم ویلي وو چې راپور لپاره لنډ او جامع عنوان باید دا ولري. لنډ او جامع عنوان تحلیلي لیکنې لپاره په څه معنی؟ مثلا موضوع ډېره اوږده وي په متن او همدارنګه په نورو برخو کې د تحلیلي لیکنې په ډېرو موضوعاتو باندې بحث کیږي او ډېر موضوعات پکې راوړل کیږي، خو موږ دغه ډېر لنډوو او په عنوان کې راوړو. مثلا ډېرې خبرې دي متن کې، خو موږ ټولې نشو راوړلی په عنوان کې. د همدغه ډېرو خبرو لنډ مفهوم راخلو او په عنوان کې لیکو تر څو دغه ټوله لیکنه مخاطبینو ته وپېژاندو. جامع عنوان باید جامع وي، داسې نه وي چې مثلا موږ په متن کې په یوه موضوع بحث وکړو او دلته عنوان بل ډول ورکړو. همدارنګه عنوان او متن سره باید چې ورته والی ولري. په کومه موضوع چې په متن کې بحث شوی دی همدغې موضوع اړوند عنوان باید څه شي لنډ وټاکل شي او د عنوان کې راوړل شي. په ټوله کې به دومره ووایو چې د تحلیل لیکنې لپاره لنډ او جامع عنوان ضرور دی. لنډ او جامع عنوان په دې معنی په کوم موضوع چې په متن کې بحث شوی دی د همدغې موضوع لنډ څو ټکي راخیستل او عنوان په توګه ترې استفاده کول تر څو همدغه عنوان مخاطبین وګوري او پوه شي چې په کومه موضوع بحث شوی دی تر پایه به یې پوهېږي چې په دغه موضوع بحث شوی دی ځکه عنوان کې راوړل شوی دی. بل مهمو خبري مسایلو او تازه نظریو لرونکو سریزه لکه څرنګه چې مو په راپور کې ویلي وو هغه هم سریزه لري. همدارنګه تحلیلي لیکنې هم ځان سره سریزه لري. تحلیلي لیکنو سریزه باید څه ډول وي چې مهم خبري مسایل پکې راوړل شوي وي او همدارنګه تازه نظریې پکې راوړل شوي وي. یو مثال به تاسو ته درکړم. مثلا د افغانستان د سولې خبرې روان دي چې دا یوه رننګ سټوري ده. هره ورځ په دغې اړه طالب خواوې افغان حکومت خواوې همدارنګه نور بهرنیان نورو هیوادونو استازي نظریونه وړاندې کوي، دوی مختلفه نظریې ورکوي. کله چې په دغه باندې یو څوک تحلیلي لیکنه کوي نو دغه د لیکنې نه وړاندې څو شیبې چې تازه کومه څرګندونه شوې وي نظریه وړاندې شوي باید په سریزه کې همدغه راوړي. بل همدغې د افغانستان د سولو خبرو اړوند مهم مسایل چې کوم دي دا باید په سریزه کې راوړي چې مهم خبري مسایلو همدارنګه تازه نظریو ته چې په سریزه کې ځای ورکړل شي. په خبر کې موږ ویلي وو چې سریزه یې باید لنډه وي، خو په تحلیلي ژورنالیزم لیکنو کې بیا تحلیلي لیکنو کې موږ کولی شو چې یو سریزه مو تر 3 پاراګرافونو پورې ځای ونیسي. په تحلیلي لیکنو کې کولی شو چې سریزه تر 3 پاراګرافونو اوږده کړو. بل د یو ښه لیدلوري سره مخ په وړاندې تلل، د یو ښه لیدلوري او ټولنیز فکر سره مخ په وړاندې تلل. اوس ژورنالیزم ډېر پرمختګ کړی دی، په هره کور کې رسنۍ شته دی او دا ژورنالیستان د هرې کورنۍ غړي بلل کېږي ځکه چې په هره کورنۍ کې هره ورځ رسنۍ کتل کېږي او همدغه ژورنالیستان چې کوم په رسنیو لارې خلکو ته مطالب وړاندې کوي، خپرونې وړاندې کوي، دا دغه د کور غړي بلل کېږي. نو چې د کور غړي بلل کېږي ژورنالیستان هم باید ټولنیز فکر خپل کړي او ټولو ته ځان مسؤل وګڼي او دغه ټول د خپل لکه څنګه چې دی د کورنۍ غړی ګڼي همدارنګه دوی ټولو ته فکر وکړي، خپل فکر ورته وکړي او ځان د دوی په وړاندې یو مسؤل وګڼي. دغه کوم پیښې چې په هېواد کې کېږي، کوم د چا حق خوړل کېږي یا نور هم سرغړونې کېږي، خیانت کېږي، د دغه ټولو په وړاندې باید ژورنالیست ځان مسؤل وګڼي ځکه چې دا د هره کورنۍ خپل غړی ګڼي. دا هم باید هره کورنۍ خپله کورنۍ وګڼي او د خپلې دغه ټول افغانانو ځان مسؤل وګڼي. البته هره ټولنه کې چې اوسېږي د همدغه ټولنې ځان مسؤل وګڼي، د هر خیانت، د هر ظلم، هر زیاتي په وړاندې دا باید ځان د ټولو مسؤل شخص وګڼي او مبارزه ورسره وکړي. بل پای ده، په پای کې بیا په تحلیلي لیکنه کې ژورنالیست ته پکار ده چې د دغه لیکنې د عنوان، سریزې، متن د دې ټولو غورچاڼ چیر کړي، پای کې راوړي
او هدف پکې وړاندې کړي. عنوان کې چې وړاندې کړي، سریزه کې چې وړاندې کړي او په متن کې چې وړاندې کړي، دې ټولو لنډ غورچاڼ چې وکړي په پای کې وړاندې کړي. په ژورنالیزم کې د تحلیلي لیکنې ګډ ځانګړنو کې مو وویل چې لنډ او جامع عنوان به ولري، داسې یوه سریزه باید ولري چې خبري مسایل او تازه نظریې پکې وړاندې شي. ژورنالیست پکې باید په یا دغه لیکنه باید داسې مخکې په وړاندې لاړه شي چې مهم حقیقتونه او شمیرې وړاندې کړي. البته دا رانه مخکې پاتې شو، مهم حقیقتونه او شمیرې باید تحلیلي لیکنه ځان سره وړاندې کړي. دا په څه معنا؟ لکه مخکې چې موږ ویلي یو ژورنالیزم یو مهم اساس حقیقت ویل دي، واقعیت وړاندې کول دي. په تحلیلي لیکنه کې باید حقیقت وړاندې شي. مثلا په حقیقت باندې ولیکل شي پیښه څه ډول شوې ده، همدغه پیښه باید راوړل شي، څه ډول چې شوي وي همغه ډول شمیرې پکې وړاندې شي. حقیقت نه باندې چې ونه لیکل شي. په تحلیلي ژورنالیزم کې باید د حقیقت څخه باندې چې په ټول ژورنالیزم کې باید له حقیقت څخه د باندې چې ونه لیکل شي، خو په تحلیلي ژورنالیزم کې باید په ډېر ټینګار وشي چې حقیقت ولیکل شي، ځکه چې تحلیل ژورنالیست د حقیقت لپاره کوي او رښتینی حقیقت باید پیدا کړي او په خپل لیکنه کې وړاندې کړي. بل د یو ښه لیدلوري سره مخ په وړاندې تلل او همدارنګه د یو ټولنیز فکر سره مخ په وړاندې تلل. بل باید تحلیلي لیکنه چې ده دا پای ولري چې پای کې باید ژورنالیست د دغه لیکنې غورچاڼ وړاندې کړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ژورنالیستیکي موضوع شنونکي ځانګړنې، هغه څوک چې دغه تحلیلي لیکنه لیکي د ده ځانګړنې چې دي دا باید له ځان سره کومې ځانګړنې ولري؟ باید لومړی هر اړخیزه مطالعه ولري، ځکه چې ژورنالیست مجبوریږي چې په مختلفو برخو کې تحلیل وکړي. نو دا چې په مختلفو برخو کې تحلیل کوي باید له وړاندې له ځان سره په مختلفو برخو کې مطالعه هم ولري. په ورزشي برخه کې مطالعه ولري، په روغتیا برخه کې مطالعه ولري، په ټولنیزه برخه کې مطالعه ولري، زراعت برخه کې مطالعه ولري، همدارنګه اقتصاد او نور ټولو برخو کې مطالعه ولري. ځکه چې ژورنالیست نه پوهېږي چې چی رامنځته کېږي، په کومه برخه کې رامنځته کېږي، خو چې کله رامنځته شي سمدست همغه وخت پې چی کوي، تحلیلي لیکنه کوي. نو دا باید له وړاندې چی په هره برخه کې مطالعه ولري. بل منطقي ذهن ولري. یو ژورنالیست ته پکار ده چې باید منطقي ذهن ولري. لکه مخکې چې په هر اړخیزه مطالعه کې وویل چې ژورنالیست نه پوهېږي چې په کومه برخه کې پیښه رامنځته کېږي، همدارنګه دا نه پوهېږي چې دا د پیښې لپاره کوم ډول پوهانو سره مخامخ کېږي. مثلا که په ورزشي برخه کې چیرته یو شی مسله رامنځته کېږي او ژورنالیست پرې غواړي چې تحلیلي لیکنه وکړي، نو دا مجبور دی چې د ورزش پوهانو، لوبغاړو، همدارنګه روزونکو د دغه خلکو څخه پوښتنې وکړي. د دغه خلکو څخه پوښتنه کولو لپاره دا باید منطقي ذهن ولري. منطقي ذهن د دې لپاره ولري چې دا باید په دې وپوهېږي چې د ورزشکار څخه څه ډول پوښتنه وکړي، د روزونکي څخه څه ډول پوښتنه وکړي. نو دغه ټولو مسایلو باندې باید چی وکړي، وپوهېږي. بل په ژبه او بیان برلاسي. ژورنالیست چې په هرې برخه کې کار کوي باید په ژبه او بیان باندې برلاسي ولري. په تحلیلي ژورنالیزم کې چې بیا کوم ژورنالیستان په کار کوي نو دوی ته پکار ده چې په بیان او ژبه باندې برلاسي ولري. دوی په لیکنو کې باید داسې ګونګ جملې وړاندې نه شي چې مخاطبین پرې پوه نه شي. د ده ژبه روانه، ساده او عام فهمه وي، ځکه چې د ده دغه لیکنې هر څوک لولي او هر څوک یې باید وپوهېږي. د دې لپاره چې هر څوک یې په لیکنو وپوهېږي نو دا باید ساده ژبه وکاروي او په ژبه او بیان باندې برلاسي ولري. په دې وپوهېږي چې زما مخاطبین که چیرې کلیوال خلک وي نو د کلیوالو خلکو لپاره زه باید څه ډول لیکنه وکړم، که چیرته ښاریان وي د ښاریانو لپاره زه څه ډول لیکنه وکړم. په دې ټولو مسایلو باندې باید چې وکړي، وپوهېږي. په ډېرې بخښنې سره بل په عقیدوي، کلتوري او ملي مسایلو فوکس. هغه څوک چې په تحلیلي ژورنالیزم کې کار کوي او لیکنې کوي دا باید په عقیدوي مسایلو باندې وپوهېږي، ځکه چې د ژورنالیست کار ټول د دغه دین سره دی. ځکه چې لکه په افغانستان کې چې ژورنالیست کار کوي نو د افغانستان خلک مسلمانان دي، ټول مسلمانان دي. نو چې په ژورنالیست په داسې یوه ټولنه کې کار کوي دا د دین په ټولو خواو باید وپوهېږي، د اسلام دین په هر اړخ باندې وپوهېږي، کم از کم باید د اسلام په دین کې ډېره مطالعه ولري. نو د دې لپاره پکار ده چې ځان سره مطالعه ولري، ځکه په داسې یوه ټولنه کې چې اسلامي ټولنه دلته کار کول
نو باید د دوی په دین باندې هم ژورنالیست وپوهېږي. بل کلتوري لکه همدا افغانستان ټولنه چې پښتانه ازبک تاجک دا خلک به یې مثال کوم که پښتنو لپاره ته کار کوي نو باید د پښتنو دود دستور سره باید ته وپوهېږي چې پښتانه څه ډول کالي خوښوي. باید زه د تلویزیون په سکرین چې کله راځم څه ډول کالیو کې راشم د دوی د ټولو کلتوري اړخونو ته چې وکړي پوره پاملرنه وشي. همدارنګه ملي مسایلو ته هم دغه کس پې باید وپوهېږي څوک چې په تحلیلي ژورنالیزم کې کار کوي. ملي مسایل تر ټولو مهم دي چې باید یو ژورنالیست پې وپوهېږي. بل ملي ګټو ته ژمن ژورنالیستانو ته ټولو ته پکار ده چې ملي ګټو ته ژمن چې پاتې شي. خاصتا بیا همدغه تحلیلي برخه کې چې څوک کار کوي دوی باید تر ډیره ملي ګټو ته ژمن پاتې شي. بل د قوي استدلال لرونکي هغه څوک چې په تحلیلي ژورنالیزم کې کار کوي تحلیلي لیکنې کوي باید قوي استدلال ولري چې د خپلې لیکنې لپاره کومه سرچینه وټاکي د کومې خپلې لیکنې لپاره حقیقت څه ډول وړاندې کړي او د خپلې لیکنې لپاره سرچینې څه ډول پیدا کړي څه ډول یې وټاکي او څه ډول ترې پوښتنې وکړي. دغه ټول استدلال بیا ښه قوي وي او ښه قوي استقداد لرونکی وي. بل د لارښوونې او پراخ مسؤلیت جذبه ولري هغه څوک چې په تحلیلي ژورنالیزم کې کار کوي دا باید مسؤلیت واخلي. مثلا د ټولنې په وړاندې ځان مسؤل وګڼي چې د شتم هغه شی چې د پردې تر شا پټ دی او د ولس د سترګو پټ دی هغه څه چې حقیقت دی او دوی ته نه دی ښکاره شوي چې حق وړل شوی دی زیاتی شوی دی دغه ټول مسایلو په وړاندې ځان مسؤل وګڼي او خپلې ټولنې لپاره پرې لیکنې وکړي. بل د مسلکي وي هغه څوک چې په تحلیلي ژورنالیزم کې کار کوي دا باید مسلکي ژورنالیست وي ژورنالیزم په اړه زده کړې کړي وي ژورنالیزم برخه کار کړی وي په ټوله کې یو مسلکي شخص وي. د پنځونې وړتیا ولري لکه څرنګه چې مو ویلي ژورنالیستانو لپاره په کار ده چې نوښتیز بڼه باندې کار وکړي نوښتونه وکړي همدا ډول په لیکونو کې هم په کار ده چې دوی پنځونې وکړي. بل باخبره وي مثلا دغه څوک چې په دغه برخه کار کوي دا باید باخبره وي د ټولنې د هرې برخې څخه له هر کار څخه چې تېرېږي چې روان دي حالات څخه سیاست څخه له ټولو برخو څخه باخبره او پوه شخص وي. بل هغه څوک چې په دغه تحلیلي ژورنالیزم کې باید کار کوي باید شخصیت ولري په ټولنه کې منل شوی شخص وي ځکه چې باور د ټولنې خلک په همدغه منل شوو شخصیتونو باندې کار کوي او ټول رسنۍ هم هغه چا ته ترجیح ورکوي چې دا یو منل شوی شخصیت وي په ټولنه کې نو همدغه خلکو ته چې په کار ده چې دوی باید خپل شخصیت جوړ کړي او یو باشخصیته کس وي په ټولنه کې. د نو زده کوونکو نن مو وویل چې په ژورنالیزم کې د تحلیل لیکونو ګډې ځانګړنې دا دي چې لنډ او جامع عنوان ولري مهمو خبري مسایلو او تازه نظریو لرونکې سریزه ولري مهم حقیقتونه او شمیرې وړاندې کړي د یو ښه لیدلوري سره مخ په وړاندې ځي همدارنګه پای لري. د ژورنالیستیکي موضوع شنونکې ځانګړنې مې وویلې چې هر اړخیزه مطالعه ولري منطقي ذهن ولري په ژبه او بیان برلاسي ولري په عقیدوي کلتوري او ملي مسایلو فوکس وي ملي ګټو ته ژمن وي د قوي استدلال لرونکی وي د لارښوونې او پراخ مسؤلیت جذبه ولري مسلکي وي د پنځونې وړتیا ولري باخبره او شخصیت وي. د نن ورځې درس مو همدومره و تر بیا ښې چارې.